په اخر کې زه تاسو ټولو ته دا وایم چې دا یو کال تیر شو، زه به د بیان په دې اخره کې یو څو تپوسونه وکړم چې دا ستا په دې غوږونو کې پاتې شي او د شپې په ځان له سوچ وکړه. اولنی سوال زما تاسو ټولو نه دا دی، او اول مې د خپل ځان نه دی چې دا یو کال چې موږ تیر کو، د دغه کال د لاسه موږ الله ته نږدې شوي یو که لرې شوي یو؟ د دې به ځان له جواب ورکړي د شپې چې کله ځان له شو. تاسو ټولو زما دا تپوس دی چې په دې یو کال کې تا داسې څه کړي دي چې ته پرې اوس مطمئن یې چې لکه الله به په دې خبره زما نه ډېر خوشحاله. دریم سوال زما ته نه دا دی، په دې تېر شوي کال کې تا قرآن څو پیرې ختم کړی؟ څو پیرې د قرآن روژه به راته نه دی، زه ټول کال وایم توبه د روژې بس به شروع کړي، د رمضان نه یم، د ټول کال کې تا څو پیرې قرآن ختم کړی دی؟ سوال زما ته نه دا دی چې ستا په دې تېر شوي کال کې په علم کې څومره اضافه راغلی؟ علم دې ډېر شوی دی کم شوی؟ سوال زما ته نه دا دی چې اوس ته په ښه حال کې، یعنې اوس ته د رب العالمین بندګي ښه کوې که نه تېر شوي کال کې ښه وي؟ که د تېر شوي کال حالات ښه وو ورو وروسته حالات بد شوي نو بیا خو ډېر افسوس خبره، او که ته په ترقۍ روان یې نو بیا خو د خوشحالۍ خبره. سوال زما تاسو ټولو نه دا دی چې څو کسانو له الله ستاسو په لاس هدایت ورکړی دی؟ تپوس وکړئ د ځان څو کسانو الله هدایت ورکړی؟ سوال زما تاسو ټولو نه دا دی چې د امت لپاره تاسو څه چل کړی دی؟ الله اکبر. د ډېرو جواب به داسې چې شیخ صاحب ته د امت خبرې کوي، مونږ خو چې د کور د چاردیوارۍ نه وځو که نه، مونږ خو د بچو غم کړی دی، د ښځې غم هم کړی، اول ځان او بیا جهاد. دا خبره کوه بل ګرځه. د دې امت لپاره دې څه کړي دي؟ امت له دې څه فایده ورکړې ده؟ ته به دې امت، تاسو به دې امت مین یې که نه یې مین یې؟ ټول هسې په خوله محبت دی. د دې امت لپاره تا څه کړي دي؟ په دې یو کال کې سختي راغلي دي که نه دي؟ به مسلمانانو په دې تېر شوي کال کې چې څومره سختي راغلي دي چې مخکې به داسې کال نه یې راغلی، دومره سختي راغلي دي. ته د شپې ځان له جواب ورکړه چې په دې سختو کې تا څه چل کړی؟ کم ځي ته دې پیسې لېږلي دي؟ کم ځي ته دې کپړې لېږلي دي؟ کم ځي ته دې خوراک لېږلی دی؟ دا سوچ به وکړې او ځان له به جواب ورکړې. اخرنی تپوس زما ته نه دا دی چې دغه کال خو تېر شو او د دې ټول ژوند نه دې کلونه تېر شوي او آخرت ته نږدې شوی، آیا په دې تېر شوي ژوند باندې تاسو راضي یې او که نه؟ د جواب به ځانله پخپله ورکړي. او دا راته زما نصیحت دی چې څه چې شوي دي هغه شوي دي. رب العالمین ډېر مهربانه بادشاه دی، نن یو نوی ژوند شروع کړي. دا روان چې کوم کال روان دی او کوم شروع کېدو والی د دې لپاره یو نوی لایحه عمل کېدی، یو نوی طریقه کېدی چې په هغې کې تاسو رب العالمین ته ښه نږدې شي، ورو ورو ستاسو په دې ژوند کې ترقي راشي. نه که بیا دغه کال اخرنی حساب شي نو دومره دی چې موږ خو به څه نه څه کړي که نه. دا زما تاسو ټولو ته نصیحت دی، توبه وباسئ، نوی ژوند شروع کړئ. الله سبحانه وتعالی به موږ ټولو باندې رحم وکړي.